هغه جنۍ چې له دوکاندار سره غلط کار کړی و خپل ورونو په ډیره بېدردي سره ووژله او داسې ویل کیږي چې هغه دوکاندار چې له همدغو جنکیو سره غلط کار کړی و هم وژل شوی دی. د همدې واقعې پوره معلومات له تاسو سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر پای وګورئ چې په اصل مطلب او حقیقت باندې پوه شئ. دوستانو څو ورځې وړاندې یوه ویډیو چې په سوشل میډیا ډیره زیاته شیر کېدله چې پکې ښکاري یو دوکاندار له دوو جنکیو سره په خپل دوکان کې همدغه غلط او ناروا عمل کوي او له هغوی سره یې د همدغه غلط او ناروا عمل ویډیو هم جوړه کړې ده او بیا وروسته یې د همدې ویډیو په ترو باندې همدا جنکۍ بدنامولې او بیا بار بار یې د همدغه غلط کار غوښتنه ترې کوله. خو د افسوس خبره دا ده کله چې د دوی دغه خرابه او ګنده ویډیو په سوشل میډیا شیر شوه او د هغو جنکیو ورونو وکتله نو د دې جنکیو ورونو د شرم د خلاصولو لپاره خپله خور هم وژلې ده او داسې ویل کیږي چې همدا ورونه یې راغلي دي او همدا دوکاندار یې هم وژلی دی. ویل کیږي چې دغه بدبخته دوکاندار په کابل ارزان قیمت کې دوکان لري او له ناواده کړو او پیغلو جنکیو سره په خپل دوکان کې همدغه غلط او ناروا عمل کړی دی. ملګرو د دغو جنکیو په همدې واقعې اورېدلو سره م ډېر زیات زړه خفه شو ځکه چې انسان دی کله ناکله له انسان څخه غلطي کیږي خو په دوی کې غټ قصوروار او مجرم هغه دوکاندار دی چې غټه ګیره پریښې او له ناواده کړو او پیغلو جنکیو سره همدا ناروا عمل کړی دی.